د اوبو لپاره پر طالبانو د ایران د فشارونو پیلېدل، ایران د طالبانو سفیر او افغان کډوال شړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې د کمیسیون یو غړي ویلي چې د هلمند یعنی هلمند سیند د حقابې ترلاسه کولو لپاره باید په تهران کې د افغانستان سفارت چې طالبانو ته سپارل شوی وتړل شي. په 13 فبروري میاشت کې تهران د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپاره. فدا حسین مالکی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره خبرو کې ویلي موږ وروستۍ څېړنې 2 ورځې وړاندې د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبدالحیان په حضور کې د ملي امنیت په کمیسیون کې وکړې. هلته استازو ګیله وکړه چې ولې د ولسمشر له وینا وروسته یو شمېر سیاستوال او په افغانستان کې ایران سفیر هڅه کوي د ولسمشر خبرې تر یو ډول پوښتنې لاندې راولي. نوموړی زیاتوي له بلې خوا داسې چلن کوي چې وایي هغه خبرې چې طالبان کوي سمې دي. طالبان وایي اوبه نشته، په داسې حال کې چې موږ ته د ورکړل شوو راپورونو له مخې د کجکي بند تر شا اوبه موجودې دي. هغه زیاته کړې ده چې په دې برخه کې د ملي امنیت عالي شورا په خپله ایجنډا کې غیر ډیپلوماټیکې لارې خپلې کړي دي. د بیلګې په توګه باید په تهران کې د طالبانو سفارت وتړل شي او خپلې سیاسي، سوداګریزې او اقتصادي اړیکې چې د چابهار بندر له مسیره له بېلابېلو لارې دي کمې کړو. موږ ډېرې وسیلې لرو چې ګټه ترې اخیستلی شو. نوموړی زیاتوي چې موږ باید د طالبانو له دې دریځه تر حده ډېر راضي ونوسو. څو ورځې وړاندې د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهربیان ویلي و چې هېواد یې د یوې ذرې په اندازه هم د هلمند سیند له اوبو نه تېرېږي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې ایران څخه ټول غیر قانوني کډوال وویستل شي او همدارنګه هیڅوک د افغان کډوال په دندو نه ګماري. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.